کله چې د مسلمان لیدو په زړه کې دا وایه چې دا تر ما بهتره دی. کله چې د کبر احساس کوو برعکس کار یې کوه چې دا کبر دې له زړه ووځي. که ښه موټر لري، که ښه مال کاروبار هر څه لري، کله چې د زړه کې دغسې څه ګرځېدل صدقه کوه. ورځه هغه انسان ته کښېنه. که فکر دې کوو چې دا چندان انسان نه دی د سره کښېناسته، زه څه وکړم، ورشه کښېنه ورسره قصدن د خپل غرور مات که. دغه وخت دی زړه علاج کېږي. کینه د زړه بدترینه ناروغي ده. ډېرې خبرې د قسوة القلب یا د زړه د کلکوالي اسباب دي. کوشش کوه چې خپل زړه روغ وساتي، چې کله قیامت کې الله پاک ته درېږي. همدا دعا د همدې دعا مصداق چې ابراهیم علیه السلام کړی چې ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر دا چې په پاک زړه باندې الله پاک ته یو څوک راشي. په هغه ورځ ما مه شرموه، یوم یبعثون د قیامت په ورځ باندې. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نه هلته مال نه اولاد هېڅ شی ګټه نه کوي مګر دا چې یو څوک پاک زړه سره روغ زړه سره الله په مقابل کې ودرېږي. دا زړه هغه وخت روغ چې ته کینې نه، ته کبر نه، ته کدورتونو نه، ته بې ځایه خبرو نه، ته دغه مرضیونو نه وساتي. السلام علیکم.